ښاغلي غني د تیر لمریز کال د کپ په 14مه د یو تقنیني فرمان له مخې د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې د ملیت، قوم او دین کلمې ځای پر ځای کړې وې چې پرون دوشنبه 1996 کال د لړم 8مه د ولسي جرګې لخوا رد شو. په داسې حال کې چې ولسمشرۍ ماڼۍ د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې د ملیت، قوم او دین کلمې د ځای پر ځای کېدو لپاره د ولسمشر فرمان د روان کال د وري میاشتې په 29مه نیټه د تصویب لپاره ولسي جرګې ته استول شوی و. جرګې له 8 میاشتني ځنډ وروسته هغه مهال رایه وړاندې کړه چې په دې ورځ ګڼ وکیلان ناسوب یا غیر حاضر وو. په دې وکیلان کې یو ګڼ شمېر هغه وکیلان ناسوب وو چې یو لوی اکثریت په استازیتوب په جرګه کې غړیتوب لري، خو دوی د جرګې له پیله چې 7 کاله کېږي تر اوسه په پرله پسې توګه په جرګې کې ناسوب دي او د دوی ناسوبتیا زمینه برابره کړې چې د ولسونو د ارادو خلاف پریکړې وشي. په دې جرګې کې یو شمېر داسې وکیلان هم حاضر وو چې په تذکیرو کې د افغان کلمې د لیکلو په اړه د ولسمشر د فرمان لپاره د رد رایه ورکړه. حاجي ظاهر قدیر، حاجي حضرت علي، سایمې خوږیاڼۍ او انجینر سید اکرام هغه وکیلان دي چې د ملي هویت پر ضد خپل سره کارتونه یې پورته کړل. فریدون مومند، عصمت الله شینواری، امیر خان یار، فرشته انوری، امیرجان دولتزی، میرویس یاسینی، پیربخش کیردیوال، ذوفنون صافی، صالح محمد صالح، وږمه صافی، انجینر کمال، عبدالجبار قهرمان، عبدالرحیم ایوبی، ګلپاچا مجیدي او دې ته ورته لسګونه نور وکیلان ناسوب دي. د جرګې د غړو پرله پسې ناسوبتیاو دغه جرګه له ستونزو سره مخ کړې ده، ځکه چې د نصاب د نه بشپړوالي له امله پریکړې نشي کېدی او که پریکړې هم کیږي د اکثریت ولس په خلاف وي چې په نیغه ملي ګټې او د خلکو یووالی زیانمنوي.